محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان منځ کې د پکې فاتحه ونه ویلې منځ نه کیږي نو سوال ذهن له راځي چې زموږ په دې امت کې خو ډېر خلک داسې شته چې هغوی فاتحه نه لولي د ایمان د فاتحې پسې وروسته کلک ولاړ دي د هغوی منځ ونه شو نو موږ به وایو چې درې قسمه خلک موږ سره مخامخ راځي یو قسم داسې خلک موږ سره مخامخ راځي چې هغوی له دغه حدیث د پیغمبر رسېدلی نه دی او هغوی له دا مسله رسېدلې ده چې بس د امام په دې قرأت باندې اگر که شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې قرأت جدا ده او فاتحه جدا ده امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې ابو هریره په روایت باندې مستقل استثناء محمد رسول الله وکړه چې امام کله قرأت کول تاسو خاموش پاتې شو الا بام الكتاب فاتحه به بس وایي موږ وایي دې مسلمان ورله هغه کله هر مسلک سره تعلق ساتي دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رسېدلی نه دی موږ معذور ګڼو یا د دوی یو عالم دی د هغه دماغ په دې باندې خلاص شوي دي چې رضیت پسې نه وی موږ هغه معذور ګڼو ولې په دې مذهب کې په دې لین کې داسې یو عالم پیدا شو او داسې یو کس پیدا شو چې هغه له دا خبره یقیني ثابته شوه په قوي دلایلو باندې ثابته شوه چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله انسان منځ کې د پکې فاتحه ونه ویلې منځ نه کېږي او دی بیا هم نه وایي د یو عالم د وجې نه دغه انسان موږ په خطا دی د دې انسان به یو منځ هم بیا قبلېږي نه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پې تصریح کړې ده لا صلاته دا خبره غلطه رسېده کې کامل منځ د ناقص نو کله به موږ کاملوو به زه چې د الله دپاره د نفر کمال شي نو چې اوس هم ناقص بیا هم ناقص بیا هم ناقص بیا هم ناقص قبر له چې لاړو روح د بدن نه وته بیا خو عمل نه کېږي بیا خو ختم شلو نو الاستکبار په دې باندې ځان پوهول پکار دی